ښاري هلک کلي کې مین شو. لنډه کیسه. لیکوال همت. ساحل د ژمي په رخصتیو خپل کلي خپل کور ته لاړی. هر مازدیګر به د کلي هلکانو سره د والیبال لوبې ته تلو، خو ساحل هلته مطالعه کوله. تل به یې کتاب په لاسونو کې و، توپ له دیوال هاخوا لاړی. هلکان ځای پر ځای کېناستل. ویې ویل لکه نن لوبه هم زهر شوه. ندیم وویل ساحل به ولیږو، توپ به راوړې، هسې هم خبره نه دی چې هلته څه کیسه ده. سمیر د ساحل ورور وویل نه، ولې ساحل ولاړ شي. خو هلکان پرې زورور شول. ساحل یې توپ پسې ولېږول. ساحل توپ ځان سره راوړ، خو لوند خیش و. هلکانو ټولو پسې خندل. ساحل خپل ورور سمیر ته وویل ته خو مې ورور یې، تا خو به ویلي و چې د دیوال هاخوا ګودره دی، چې څوک توپ پسې ورشي انجونې یې د واره لمدوي. سمیر او ساحل کور ته روان شول. سمیر په خندا وویل ته ښاري هلک یې، هسې نه چې مریض شي. ژر راځه چې کالي دې بدل کړي. ساحل وویل وروره هسې یو پوښتنه مې کوله. سمیر وویل ووایه څه؟ ساحل وویل پرېږده یې، مهمه نه ده. سمیر وویل ولې شرمېږې؟ خو ووایه. ساحل وپوښتل ګودره کې یوه نجلۍ وه، سپینه دنګه او ښایسته وه، هغه څوک وه؟ ټولو نجونو اوبه راباندې اچولې، خو هغه غلې ولاړه وه. سمیر وویل هغه د کمال کاکا لور ډیوه ده، هغه هم ستا په شان ښاري ده، د خپل کاکا سره په کابل کې اوسېدله، ښوونځی یې هم خلاص کړی. سمیر وویل هلکه ګوره دا کلی دی، ورانی به نه کوې. ساحل او ډیوه د ګودر په لاره به سره مخامخ کېدل، خو دواړو به وېرېدل او د واره به خولې شول. څو ورځې وروسته توپ له دیواله هاخوا لاړ. ټول هلکان غلي کېناستل. ساحل وویل زه توپ راوړم. هلکانو یو بل ته وکتل، حیران شول چې تېره ورځ یې جنګ کولو او نن خپله پسې ځي. ساحل ګودر ته لاړ. ډیوه د ګودر په دروازه کې ولاړه وه. توپ یې ساحل ته ورکړ. ساحل له جیبه لیک راوویست، خو په دې وخت کې ګلالۍ راغله. ساحل لیک خطا کړ، ژر لاړ. ګلالۍ لیک راواخیست او مچو یې کړ. د ګودر د دیوال په یو سوري کې کېښود. ځان سره یې ویل شاید د الله جل جلاله نامه به پکې وي. د کلي خلک بې سواده دي، خو احساس لري. ډیوې لیک راواخیست، کور ته په تلو کې لیک ولوست. سبا چې ساحل ته یې لیک ورکړ، ساحل او ډیوه سره ملګري شول. خو یوه ورځ ګلالۍ ډیوه ولیده چې ساحل ته یې لیک ورکړو، نو سبا ټول کلی خبر شو. سمیر ساحل ته وویل ته نن والیبال میدان ته مه ځه، د خلکو ارادې راته سمې نه ښکاري. میدان کې هلکانو د ساحل او سمیر کیسې کولې. سمیر توپ شوټ کړ. د ډیوې ورور ندیم په توپ ولګېد. ندیم هسې هم بهانه غوښتله. سمیر سره په جنګ شو. چاقو یې راوویست. سمیر یې څو ځایه په چاقو ووهو. چیغې شوې، شور ماشور شو. د کلي خلکو سمیر ډاکټر ته یوړ. لنډه دا چې 4 میاشتې له درملنې وروسته سمیر روغ رمټ شو. جرګه کېناسته. فیصله یې وکړه چې ډیوه به ساحل ته ورکوي، 1 پسه او 2 لکه افغانۍ به شرم ورکوي. د ساحل پلار جرګې ته ولا پیسې یې وبخلې، ښیښې ته یې غاړه کېښوده. کلي کې بیا خوشحالي خوره شوه. 2 مینان د یو بل په نوم شول. سمیر ساحل ته زنګ ووهلو. ساحل د کابل پوهنتون لیلیه کې و. زیری یې پرې ورکړ. ساحل بازار ته لاړ. ملګرو ته یې شیریني واخیسته، خو ناڅاپه درز شو. چاودنه شوه. ښځې واړه ماشومان په سړک پراته وو. لږ هاخوا ساحل پروت و. فاني دنیا سره یې د تل لپاره خدای پاماني وکړه. ډیوه خبره شوه. په چیغو یې ژړل، خو مور او پلار یې پښتو ته نه تر پښو لاندې کوله. ډیوې ته اجازه نه ورکوله چې د خپل کوژدن مړي ته ورشي. ډیوې مور ته زارۍ کولې چې یو ځل یې ګورم، دا مې خیري ارمان دی. مور یې د کلي د خلکو له خبرو او پیغورونو وویرېده، خو بالاخره یې ډیوه پرېښوده چې د ساحل جسد وویني. ډیوه ساحل کور ته دننه شوه. خلکو ټول یو بل ته کتل. کوژده شوې نجلۍ خپل کوژدن مړي ته راغلې. دا دی شرم. ډیوه د ساحل جسد ته ورنږدې شوه. خپل سر یې
د ساحل په سینه کې خود همداسې پرته و. خلکو د ډیوې د بې شرمۍ خبرې شروع کړې، خو ډیوې سر راپورته نه کړ. د ډیوې مور وویل: ډیوې پاسه شرم دی. د ډیوې په اوږه لاس کې خود وی خوروله. ډیوه په ځمکه پرېوته. مور یې له ورایه چیغې کړې: ډیوه مړه شوه. پای.